امریکا د ولسمشر غني د دغه کار هرکلی وکړ او ډیر زیات خوشحاله شو. ولسمشر غني مجبور شو چې داسې کار باید وکړي. د امریکا او زلمی خلیلزاد څنګه خوشحاله شو دا ټول حال را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو بخیر. خلیلزاد او د امریکا سفارت له مرکچي پلاوي هرکلی وکړ. د حکومت لخوا د سولې مذاکراتي ټیم څخه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت هرکلی وکړ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره له جوړ شوي مرکچي پلاوي هرکلی کړی. نوموړي حکومت، سیاسي او مدني ټولنو مشرانو د راټولېدو په پار مبارکي ویلي او دا یو اغیزمن ګام بللی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې دا پلاوی د ولس رښتینی انځور او د ښځو د رغنده ونډې ښکارندویي کوي. د همداراز ویلي چې دا یو غوره ګام دی چې د بین الافغاني مذاکراتو پر لور مو ورنږدې کوي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له جوړ شوي پلاوي چې مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس کوي هرکلی کړی. دوی پرون د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد شوي پلاوي ته خوشبیني څرګنده کړې او دوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو ګټور ګام وباله. د سولې چارو وزارت لخوا په خپاره شوي نوملړ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر او فاطمه ګیلاني، نادر نادري، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادي ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابي، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، مولوي عنایت الله بلخ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقي، جنرال ایوب انصاري، شهلا فرید، شریفه زرمتی، خالد نور او ډاکټر امین الله احمدي د دغې ډلګې غړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلی سلام رحیمي وویل چې یاد شوی پلاوی په پوره غور او په ټولو اړخونو ته په کتو جوړ شوی. په ورته وخت کې ولسمشر غني هم د سولې مذاکراتي پلاوي پر ټولو غړو ټینګار کړی چې ټول دې د یوه هیوادني ارزښتونو او موټي افغانستان دریځ په پام کې ونیسي او د هیواد لپاره د یوه عزتمنده سوله راوړي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه به د عبدالحمید اخندزاده په مشرۍ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له مخدره توکو سره د مبارزې وزیر و یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راشي او د طالبانو د 100 بندیانو د خوشي کولو په لړۍ کې به له حکومت سره په تخنیکي خبرو کار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو له مرکچي پلاوي هرکلی کړی چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د حکومت لخوا اعلان شوی 21 کسیز پلاوی رد کړی او زیاته کړې ده چې دا پلاوی له طالبانو سره د خبرو او استدلال وړتیا نه لري. دا و زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښ شوی زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سابسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.